بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم ورونو او خویندو، الله دې وکړي ستاسو ټول روغ جوړ یاست. زه احمد بشیر لقماني ستاسو د خوبونو تعبیر په سلسله کې یو بیا ستاسو خدمت کې حاضر یم. نو خوب ده، یو خور خپل خوب یې لیکلی ده. وایي خوب مې لیده چې یو لوښي یا ظرف کې مې د غوا شیدې اچولي وي او راځم دا لوښي اکدم چې دا شیدې وڅښم. نو په دې وخت کې د یو کار د کولو لپاره پاڅېږم. کله چې بیرته راشم خپل لوښي ته، نو ګورم چې ورور مې دا شیدې څښلي وي او لږې راته پرېښي وي. نو دا خوب کې نبي علیه السلام دا شیدې چې دي دا یې په علم باندې تعبیر کړی ده، په فطرت باندې تعبیر کړی. فطرت او علم، طبیعت، فطرت او یعنې ښه طرف ته یې تعبیر کړی ده چې دا شیدې دا څومره دا ورور دې څښلي دي، نو معنا دا چې دا ورور دې دغه زیاته برخه ده د علم نه یا د فطرت نه یا د هغه د یعنې طبیعي ژوند خوښول، ساده ژوند خوښول، دغسې تعبیر لري او دا تاسې څه لږ پرېښي دي، نو معنا دا چې تا ته دا شی لږ رسېدلی ده. نو په هر صورت دغه شیدې نو تعبیر یې په همدغه علم هم کېدلی شي او په فطري ژوند یا په ساده ژوند، ایماني ژوند، په ښه انتخاب، په ښه سلیقه په دې باندې تعبیر کېږي. نبي علیه السلام په همدې باندې تعبیر کړی ده. او داسې بیا ته دا تعبیر اوس تا ته څنګه تعبیر ده، دا ورور ته دي، تا ورور ته دې تعبیر همدغه ده چې ستا په بعضې مسایلو کې ستا برخه کیدای شي کم وي، ته فکر کوې چې په دې کې زما خبره صحیح ده، زما برخه زیات ده، او په هغه کې ستا هغه ورور په هغه کې مسله کې مخکې وي. نو دا د الله تقسیمات دي چې څه قسمت کې وي، هغه د قسمت کې اوس هغه شیدې څښلي دي، نو معنا دا چې کوم شی هغه ته الله ورکړی ده، نو هغه په قسمت کې ده هماغه، او چې کوم شی تا له درکړی ده ستا په قسمت کې ده. نو په دې باندې باید سړی راضي اوسېږي او الله نه خیر وغواړي. والله تعالی اعلم. دا بل خوب ده، یو ورور لیکلی ده. لورې خوب لیدلی، وایي چې ما وایي په خوب کې پر بام ولاړه وم، نو اسمان کې سپوږمۍ وینم، پوره روغه سپوږمۍ پړکېده او د قرآن آیتونه ورسره لیکل شوي وو. سپوږمۍ ته ګورم، په زړه مې لاس ایښی وي، پخپله هم ورسره د نصر یا اذا جاء صورت آیتونه مبارک تلاوت کوم، ځان راته واړه ماشومه ښکاري. ورکوټې وم، په سر کې ټیکری نه وي، په سر کې مې ځکه کوچنی ماشومه وم. بیا په خوب کې راکوز شم، یعنې په همدغه وخت کې له خوبه بیدار شم. په خوله مې همدغه سوره نصر جاري وه. 6 میاشتې کم زیات مخکې مې هم بل خوب لیدلی وه چې د پستې باران وریږي، زموږ کور مخې ته ګورم یوه غټه ډیرۍ پسته پرته وي. پسته خړ رنګ لري، وړه وړه وي، خو چې زه یې خورم خوږه وي. باران د پستې تیز او زیات شي. په آینداره آشداره کې نوره هم پسته زموږ کور ته راوریږي. زه یې په ګوتو راټولوم، خورم یې. په دغه وخت کې چنچنې مرغۍ راشي، زموږ د کور ښیښې په خپل مښوکې کې راټوکوي. په دغه وخت کې ولاړ سم، کوټې ته لاړ شم، نور د سهار د لمانځه وخت وه. نو سورة النصر په خوب کې لیدل شوی ده، د اول خوب، او سپوږمۍ، او په سپوږمۍ کې د قرآن کریم آیتونه لیکل شوي دي. نو په د قرآن کریم آیتونه یا نور کلمه یا د الله نومونه او دا شیان چې کله په اسمان کې وکتلی شي، په اسمان کې لیکل شوي دي یا په سپوږمۍ کې لیکل شوی، نو دا دې باندې تعبیر کېږي چې دا خوبونه انسان ځکه ګوري، الله تعالی دا خوبونه خپل بنده ته، مسلمان بنده ته ځکه ښیي چې د ده یقین پرې نه دي چې ضعیف شي. یعنې دغه ستا یقین او ستا د توکل په الله باندې دا د بعضو مشکلاتو په سبب باندې کیدای شي لږ ضعیف شي، او ته په دې خپل توکل کې، په دې یقین کې لږ ضعیف شي. نو د دې لپاره الله تعالی داسې یو خوب په خپل مسلمان بنده باندې ګوري او هغه ته په سپوږمۍ کې په اسمان کې آیتونه یا د الله نومونه، کلمات، دا شیان ورته ښیي چې د دې سره د ده یقین زیات شي. ځکه دا نښې په اسمان کې چې ښودل کېږي، نو دا د همدې لپاره ښودل کېږي هر چا ته، که په ویښه کې هم وي او په خوب کې هم، د یقین د زیاتوالي لپاره. د الله تعالی آیتونه دي، د الله تعالی د قدرت نښې دي. او بیا څه ته وایي چې سپوږمۍ وي او دا سپوږمۍ ښه پوره وي، نو سپوږمۍ په پلار باندې تعبیر کېږي، لمر په مور باندې تعبیر کېږي، سپوږمۍ په پلار باندې تعبیر کېږي. نو دا په پلار باندې تعبیر کېږي چې یعنې دا پلار دی هغه خپل پوره هغه حقوق ستاسو ادا کوي، ستاسو سرپرستي کوي، چې څه یې په وسه کې د هغه کوي.
نو بس کم څه مشکلات وي نو دا به د الله خوښه وي او دا به یو وخت پورې وي. صبر وکړئ، الله تعالی به مشکلات انشاءالله حل کړي. او دا سورت نصر یا اذا جاء سورت څه وایي نو دا معنا داسې ده انشاءالله آخري وختونه دي ستاسو د مشکلاتو د حل کېدو. ستا مشکلات به هم حل کېږي، ځکه نبي علیه السلام باندې چې کله سورت النصر یا اذا جاء سورت نازل شو هغه وخت وه چې نبي علیه السلام هغه آخري وختونه و چې نور مشکلات یې په ختم شوي وو او ښه حالت و. نو دغسې ستاسو الله تعالی څه مشکلات وي هغه الله تعالی انشاءالله رفع کوي. او آخري وخت ده نو دې وخت کې د الله تعالی نعمتونه یاد کوي او د الله تعالی بندګي او د الله تعالی پاکي بیان کوي. فسبح بحمد ربک واستغفره، استغفار زیات وایي، دې سره انشاءالله مشکلات حل کېږي. او دا بل خوب څه ده چې دا شپږ میاشتې مخکې تاسو لیدلی نو ته وایې چې بیا راویښ شوې د سهار د مانځه وخت و نو دا بیا تعبیر کېږي نه، دا بیا د پستې باران نو دا بیا تعبیر کېږي نه، ځکه د سهار مونځ ته نږدې وخت کې یا د انسان د یو مسلمان د جګېدو په وخت کې چې خوب کتل کېږي دا خوبونه اکثر صحیح نه وي، ولو که هر څومره ښه شیان پکې نو دا خوبونه اکثر صحیح نه وي. نو هماغه اول خوب د تعبیر درلوده، دویم نه درلوده، والله تعالی اعلم. ښه دا بل خوب دا اورئ. حاجي صاحب ما خوب لیدلی ما د جامې د غاښ ښه د جامې د غاښ نه دی ما چې دا مې وکړو د دې څه تعبیر دی یو دا د جامې غاښ. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. نو خو ما ستاسو د ویډیو مې وکتل او تاسو ته پیغام درکوم چې دې تعبیر ما ته وکړئ د جامې د غاښ نه دی جامې ښه د ګس سیټ ته چپ طرف ته د جامې د غاښ بره غاښ ما چې دا وښوته. ښه نو دا ورور خوب لیدلی ده و دا چپ طرف ته د جامې غاښ څه ده دا بره دا وخوت خطا شو وغورځېده. نو تفصیل یې نه ده ورکړی چې وینه پکې وتلی ده وینه نه ده وتلی، درد یې کړی ده درد یې نه ده کړی، مات شوی ده که هم سلامت راوتلی ده. او په هر حال نو دا خوب دی یا په خفګان باندې تعبیر کېږي چې په کورنۍ کې په ترونو کې څوک کیدای شي خفه شوي څه معامله وي منځ کې او یا په وفات باندې که وینه دې پکې لیدلي نو په یو مالي تاوان باندې هم تعبیرېدلی شي. نو الله دې درته ښه کړي، الله دې وکړي چې ښه تعبیر ولري او شر پکې نه وي، والله تعالی اعلم. بل خوب دی ورور فارسی باندې لیکلی او آواز یې لیکلی هغه اورو. خواب بیدار شدم. حالم خواب دیده که میگه یک جایی از بسیار تخمای مرغ است، بسیار فریمان است تخمای مرغ. میگه تخم مرغ میگه دوستی داره پختن میگه نمیجا میخوریم. خب میگه بسیار تخمای مرغ بسیار بخوریم. خواب دیده استخاره کرده بود. میگه نفر میخواست که کار رو باره خود شروع کنیم، پیسه از او از کار از ماست. دیگه توکل به خدا کن باش خواهید مشوره کنیم خواهید. چند وقت پیش یک استخاره دیگه بود برای یک جای دیگه بود، یک دکان دیگه برای زود دکان به استخاره کرده بود. پدرم خدا ببخشه در خواب میبینیمش که میاد می گردنش که مکمل هم تو خون که میاد دیگه مکمل کالایش پر خون میباشه، تو خون میباشه. همینجا من که روان نگه میگم برو برای دکتر که دکتر بگو دیگه را پاسمان کن. دمو سنه بخوری که بیدار شد. نو دا ورور خوبې اواز لیکلی فارسي باندې کاروبار لپاره استخاره یې کړی ده او بیا خوب لیدلی، خپل هم خوب لیدلی، خپل خوب یې صحیح نه ده، خوب یې لیدلی ده څوک پیسې ورکړي نورو ته او ده ته او دا صحیح نه ده دا خوب. او دا بل خوب یې د فامیل خوب یې کور کې لیدلی ده، د زنانه خوب کې لیدلی نو هغه هګۍ یې لیدلی ده، هګۍ په خوب کې په ذریه په اولادونو باندې تعبیر کېږي. او دی خپله بیا خپل پلار یې په خوب کې لیدلی، د پلار یې غاړه یې وینه شوي یا وینه ترې وځي او دی وایي چې زه بیا چاته وایم چې ورشئ دته دوا راوړئ. نو چې کله میت په خوب کې ولیدل شي، میت یا مرده یا مړی په خوب کې وکتل شي چې هغه نه وینه ځي نو د دې معنا دا ده چې دا کس دا خوب یې کتلی ده نو دا په خپل کاروبار کې په خپل تصمیم کې لږ عاجز راغلی، پاتې راغلی، یعنې تصمیم نشي نیولی، جرأت نشي کولی. نو ستا په همدې باندې تعبیر کېږي چې ته په دې کاروبار کې په دې ژوند کې ته لږ شاته پاتې جرأت نشي کولی، یو کار ته مخکې کېدی نشي، شکي کېږي په هر شي کې. نو استخاره کې خو دا قاعده نه ده
چې ته استخاره وکړه او بیا انتظار وکړه خوب ته او خوبونو ته بیا اهمیت ورکړه. نو استخاره کې خوبونو ته هغه وخت اهمیت ورکول کېږي چې خوب مناسب وي، استخارې سره ربط ولري. نو په دې خوب کې دا ستا د فامیل خوب دی څه ده، دا هم استخارې سره هغه هم په همدې کاروبار لپاره استخاره کړي. نو معنا ده څه ده، اولاد زیات شي نو معنا رزق زیاتېږي. نو معنا داسې ستاسو رزق زیاتېږي انشاءالله. دا کاروبار کې یو شی شروع کوي نو دې سره تا ته ګټه او منافع راځي، رزق دې زیاتېږي. او تاسې بیا کتلی ده چې د پلار دې غاړه وینه شوي، هغه نه وینه وځي او ته ګورې دې ته او بیا بل چاته وایي چې ته ورشه دوا او ډاکټر راوړه. نو معنا داسې ته خپله تصمیم نشي نیولی. نو ته خپله تصمیم ونیسه، ته خپله تصمیم ونیسه، عاجز کېږه مه، مشوره وکړه، شروع وکړه، توکل وکړه په الله. نو الله تعالی دې وکړي چې ستا مشکلات حل سي او یو نتیجې ته ورسېږي. نو دا و د نن ورځې خوبونه او تعبیرونه. الله دې وکړي چې تاسو خپل خوبونه تعبیر دلته ټولو پیدا کړي وي. او که تاسو چینل کې نوي یاستئ دا ویډیو ګورئ نو کوشش وکړئ چینل سبسکرایب کړئ، لایک یې کړئ، دا ویډیو شیر کړئ خپل ملګرو سره. او څه خوب ماتېږي نو واتساپ نمبر ده، واتساپ نمبر ده دلته لیکم انشاءالله 0305 490 15 326. نو دې نمبر باندې تاسو مسیج کولی شئ، زنګ به نه وهئ، کال به نه کوئ، مسیج وکړئ. که چا کال وکړ نو اکثر ما څو کسان د پرون رئیس ته ویډیو کال کوي یا کال کوي نو ورته وایم چې مه کوئ. نو بیا یو ځل دوه ځل درې ځل نو بیا یې بلاک کوم، بیا ځکه بیا دومره تکلیف وي ماته. او د ورځې دا ماسپښین نه وروسته کار نه کوي، سهار کې وي او ماخوستن کې وي. نو کوشش وکړئ چې خپل خوب همدې دوه وختو کې ولګئ. که بل وخت لېږئ نو دا بیا بند دي، ماته بیا نه راځي وروسته. دا اوس هم څو خوبونه دي هغه لېږل شوي دي، خو چون ماسپښین د نن نیمه ورځ بند و نو ماته نه دي رسېدلي. نو خپل خوبونه د همدې واتساپ لارې نه، واتساپ د مسنجر د تعبیر خواب لقماني فیسبوک دغه لارې نه ماته لېږلی شئ. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.